د خان عبدالغفار خان ژوندلیک. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، د 20مې پېړۍ ستر مبارز، د عدم تشدد د فلسفې علمبردار او هغه لوی سیاسي شخصیت دی چې د افغانانو او نړیوالو لخوا په څو نومونو لکه فخر افغان، باچا خان او سرحدي ګاندي باندې یاد سوی او ستایل سوی دی. باچا خان په 1890 میلادي کال کې د پېښور د اتمانزو په کلي کې د بهرام خان په کورنۍ کې وزېږېدی. د کورنۍ له اقتصادي پلوه سوکاله او د زیاتو ځمکو څښتنه وه. خان عبدالغفار خان فخر افغان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې وکړې او بیا د علیګړ عالي دارالعلوم ته ولاړ چې هلته د زده کړو ترڅنګ ورته سیاسي فکر پیدا سو. وروسته خپلې سیمې ته راغی چې عامو خلکو، بزګرو، کسبګرو او بېوزلو ته یې پام ډیر سو. له دیني عالمانو او سیاسي شخصیتونو سره یې اړیکې او ناسته پاسته زیاته سوه. په 1919 میلادي کال کې د اعلی حضرت غازي امان الله خان په مشرۍ د افغانستان تر خپلواکۍ وروسته یې کابل ته سفر وکړ چې په کابل کې تود هرکلی وسو. د کابل تر سفر وروسته یې له ځان سره د ازادۍ یوه لویه انګیزه یوړه او خپلې سیاسي هلې ځلې یې لا نورې هم زیاتې کړې. همهغه و چې په 1921 میلادي کال کې د انجمن اصلاح افغانه په نوم یوه ټولنه د پښتنو د یووالي، د ناسمو او ناوړه دودونو د له منځه وړلو، د پوهنې د عامولو او د یو سالم سیاسي شعور د رامنځته کولو لپاره جوړه کړه او د عدم تشدد په اساس یې سیاسي او اجتماعي فعالیت پیل کړ چې په دې اړه استاد لال باچا ازمون داسې وایي. باچا خان خپل قوم راټولی، خلک راټولی او د لومړي ځل لپاره په 1920 کال کې د انجمن اصلاح افغانه په نوم باندې یو تحریک شروع کړي. په دې کې د فضل الرحیم ساقي غونې خلک ورسره دي، د عبدالاکبر خان اکبر غونې شخصیت ورسره دی او داسې نور چې هغه ټول د علم او د ادب خاوندانو او د کلتوري ارزښتونو په رڼا کې دا د خپلو خلکو ته یو فکر ورکوي او دې ته یې هڅوي چې په اخبارونو کې، په لیکنو کې د پښتانه د یووالي، د پښتانه د محبت خبرې وکړي او دنیا ته دا وښیي چې دا قوم او دا ولس دا ځپل شوی دی، دا د نورو خواونه ټکول شوی دی، پر ده باندې هر څه بهرني تحمیل شوي دي. خان عبدالغفار خان فخر افغان د عمل او نظر خاوند و او په خپله سیمه کې د زده کړو لپاره د پښتنو د ذهنیتونو په جوړولو کې رغنده ونډه واخیستل چې همدې موخې ته د رسېدو لپاره د پښتون په نوم د یوې اونیزې خپرول هم پیل کړل. په دې ډول یې ډیر عالمان او د نظر خاوندان پر ځان راټول کړل او له ډیرو هلو ځلو وروسته یې د انجمن اصلاح افغانه ټولنه د خدایي خدمتګارانو په یوه فعاله سیاسي حزب بدله کړه. دا به ویل چې د خدای د مخلوق خدمت کول او هغوی ته د ښه ژوند زمینه برابرول د خدای جل جلاله خدمت دی. په همدې شعار سره د پښتنو کلی پر کلی او کور پر کور وګرځېدی او پښتانه یې د ناپوهۍ او د انګریز پر وړاندې مبارزې ته وهڅول. خان عبدالغفار خان فخر افغان پښتانه هڅول چې د پیسو او چوکیو پر ځای پوهې او خپل ملي یووالي ته پام وکړي. تاسو به کوشش کوئ دا خپل قوم به پوهوئ، دا کوم احساس او کومه جذبه دا چې په موږ کې پیدا شوې ده چې دا چې خلک په دې ملک ډېر زیات دي او د هغې ټوله وجه څه ده چې د کوم قوم کې د پیسې محبت او د کرسۍ شوق، د اقتدار شوق پیدا شي، هغې قوم کې تامیات ولرئ، هغوی کې اتفاق نه راځي، نه په هغې ملک کې جمهوریت راځي، نه سوشلزم راځي او نه اسلامزم راځي.
ارواښاد باچا خان په دې پوهېدی چې ترڅو د پښتنو ماشومان او ځوانان په علم او زده کړې سنبال نسی نو له دې بدبختیو او د پردیو له ظلمونو څخه نه خلاصیږي. نو له همدې امله د لومړي ځل لپاره د یوې ښوونځي بنسټ کېښودی چې ماشومانو به پکې په وړیا توګه زده کړې کولې. نو د باچا خان دغلته مکتب په اتمنځو کې جوړې خپله ځمکه ورته ورکوي په اتمنځو کې او دغه یعنې که د خصوصي مکتب بنسټ کېښودل کېږي نو لومړنی باني باچا خان دی چې هغه بې فیسه همداسې یو وړیا توګه شاګرد وروزي او قبول یې کړي او دا ټول باچا خان دا بار په ځان اخلي. خښته چې د مکتب دي له دغه ځای نه د فلسفه نوره هم غني کېږي ځکه دلته خو یو فکري مکتب رامنځته کېږي. هغه مکتب یو فکري مکتب دی او دغه فکري مکتب په سلګونو شاګردان ټولنې ته وړاندې کوي. باچا خان که څه هم یو خان و خو دومره سادگی او متانت ورسره و چې د خپلو مبارزو په لړ کې به پر پښو ګرځېدی او د نورو عادي خلکو په څیر به ساده جامې او عادي خواړه د ځان لپاره غوره کړي و. هغه ځان سره خان نه دی لیکلي نه باچا خان لیکلی دي هغه عبدالغفار لیکه او دا د اصلي نوم باچا خان دغه نومونه چې دا موږ ورکړي دي یا د قوم او د ملت ورکړي ورته. یو سړی دومره په نفس باندې حاکم دی یو جوړه خامته او یو څادر د ده ملګری دا ځي کلي په کلي او کور په کور څه پیغام رسوي. پیغام اول د خپل د پښتانه د خوی او بوی او سلوک چې دا څنګه سره منظم کړي او څنګه سره د یووالي او د اتفاق خبرې وکړي او په وړو وړو خبرو باندې د دوی ترمنځ دا کرکې او نفرتونه چې نورو پیدا کړي دا له منځه ویسي. کله چې دا د پښتون وجود برابرۍ او جوړیه نو بیا پښتون ځان پیژني د خپل وجود نه بیا نه لمبه کېږي لکه چنار بیا د خپل وجود احساسات داسې ښکاره کوي چې زه باید خپل وطن څنګه جوړ کړم. په دې توګه د خدایي خدمتګارانو د ګوند فعالیتونه او سیاسي ساحه ورځ تر بلې پراخېدل. انګریزانو دغه فعالیتونه او د دوی لخوا د پښتنو راویښول د خپل ځان لپاره لوی خطر وبلی چې له همدې امله په 1913 میلادي کال کې د باچا خان په ګډون د خدایي خدمتګارانو ګڼ شمېر فعالان ونیول او د ګجرات په زندان کې زنداني کړل. خو کله چې باچا خان له زندان څخه آزاد سو نو د انګریزانو په وړاندې د مبارزې لپاره د خدایي خدمتګارانو ګوند د هند د ملي کانګرس له ګوند سره متحد کړ او له دې وروسته باچا خان د خدایي خدمتګارانو د مؤسس او لارښود په حیث د مهاتما ګاندي، جواهرلال نهرو او مولانا ابوالکلام آزاد په څیر شخصیتونو سره یو ځای له انګریزانو څخه د ازادۍ د مبارزاتو په لومړي صف کې روان وو. ارزه ته چې دی ته په مقابل کې حکومتونه او دغه زبرځواکونه را پاڅېدل او دی زندان ته واچو. ګوره یو ځل یې د یوې جرګې ته ځي غواړي چې هلته خپل خلکو ته پیغام ورسوي او دا ورته وایي چې په موږ سره ظلم وشو موږ سره زیاتی کېږي. حتی دا خبره چا نه اورېدله چې ما سره زیاتی کېږي زما د قوم سره زیاتی کېږي. نو په همدې ورځ باندې بیا بندي کوي جیل کې یې غورځوي. غواړي چې فکر یې وځپي غواړي چې دا تر تهدید او تر فشار لاندې راولي خو نه له خپل هوډه واوښته نه له خپل ارادې واوښته. دا ډیره سخته دوره ده. هغه وخت چې د هند ازادي واخیستل سول او د انګریز د پاتې نقشو او توطیو په رڼا کې د لوی هند ویش او د هند او افغانستان پر هغه ځمکو چې د انګریزانو په لاس کې وي د پاکستان په نوم هیواد جوړ سو نو له پاکستان سره د خیبر پښتونخوا صوبې د یو ځای کېدو او نه یو ځای کېدو لپاره یوه جعلي او غیر ولسواکه عامه پوښتنه ترسره سوه چې د دغې صوبې تر نیمایي زیاتو اوسیدونکو او خدایي خدمتګارانو سره پریکون اعلان کړ. وروسته د همدې مصنوعي عامه پوښتنې له مخې انګریزانو د خیبر پښتونخوا صوبه هم په پاکستان کې شامل کړه چې د پاکستان د حکومت له جوړېدو لږ موده وروسته خان عبدالغفار خان او په سلګونو خدایي خدمتګاران زنداني او د خدایي خدمتګارانو ګوند غیر قانوني اعلان کړ.
کله چې خدایي خدمتګارانو د 1948 میلادي کال د اګست پر 12مه نیټه چې د پاکستان یو کلنۍ ته لا 2 ورځې پاته وي د خپل مشر او ملګرو د نیولو په غبرګون کې راټول او د هغوی د خوشي کولو غوښتنه کول، نو د بابړې په میدان کې پاکستاني ځواکونو مخامخ ډزې پرې وکړې چې تر 600 ډیر کسان پکې شهیدان او تر 1500 ډیر پکې زخمیان شول. خو باچا خان چې د پاکستان جوړونکو او د نړۍ تر ټولو لوی قدرتمن ځواک انګریزانو ته تسلیم نسو او د هغوی په وړاندې خپله مبارزه جاري ساتلې وه، نو د خپلې همغږې قوي او لوی ارادي او عزم په برکت د پاکستان زندانونو او ظلمونو ته هم تسلیم نسو او خپله مبارزه یې لا ګړندۍ کړه. باچا خان د خپل ژوند نږدې 15 کاله د انګریزانو او پاکستان په زندانونو کې تیر کړل، کله چې ناروغ سو د درملنې لپاره لندن او له لندن څخه مصر او له مصر څخه بیا افغانستان ته راغی چې په افغانستان کې د وخت د مشرانو او د عامو افغانانو لخوا یې تود هرکلی وسو او له همدې امله پرله پسې 8 کاله په افغانستان کې تیر کړه چې پر ډیرو ولایتونو او ولسوالیو او کلو وګرځېدی او له خلکو سره له نږدې وکتل. په هر ولایت او سیمه کې یې خلکو ډیر قدر او عزت وکړ او په افغاني مینې سره یې میلمه پالنه ورته وکړه. خان عبدالغفار خان وروسته پېښور ته ولاړی چې هلته یو ځل بیا د پاکستاني چارواکو لخوا تر سخت څار او فشارونو لاندې وو چې وروسته سخت ناروغه سو. 6 میاشتې تر کوما او د مغزو تر فلجېدو وروسته په 1988 میلادي کال کې د 9 کالو په عمر وفات سو او جنازه د د له وصیت سره سم د جلال آباد په ښار کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل سول چې د جنازې په مراسمو کې د زرګونو عام افغانانو او دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله هم ګډون کړی وو او د ارواښاد باچا خان فخر افغان په اړه یې داسې وویل: باچا خان برتري غوښتونکی نو، د برترۍ د پرځولو د لارې مبارزو او له ازادۍ سره یې مینه کوله. دی په دې ډېر ځورېده چې د زاړه استعمار اخلاق افغان د افغان په لاس وژني او قربانۍ د خپل کور ورانولو ته راپاڅولي دي. ده غوښتل چې له خارج څخه د تحمیل شوي جنګ د مخنیوي لپاره د افغانستان په ټولو خلکو وګرځي. هغه چې ټول عمر د تربګنیو، دښمنیو او غچ اخیستلو مخالف او د عدم تشدد علمبردار وو، د افغانانو او پښتنو په کور کې اور نشو لیدی. د افغانستان د جمهوریت د ملي روغې جوړې سیاست د فخر افغان خان عبدالغفار خان د بشپړ تایید او ملاتړ څخه برخوردار وو، ځکه چې هغه ډاډه وو چې ملي روغه جوړه د ورور وژنې په اور اوبه اچوي، مرور ورونه سره پخلا کوي او د تباهۍ مخه نیسي، په وطن او سیمه کې سوله او آرامي راولي او د هېواد د سمسورولو او آبادولو لپاره لار پرانیزي. همدا و د لوی باچا خان ارمان. له پېښور څخه تر جلال آباده پورې لاره یو ځل بیا د تاریخ په بهیر کې په دې نازیږي چې د هند د نیمې وچې د ستر ضد استعماري او ضد امپریالیستي شخصیت د جنازې د پرتمینو پرګنیزو مراسمو شاهده وه. پرېږده چې دا لاره د خیبر دره د باچا خان د جادې په نامه یاده کړو. زموږ په وطن کې باچا خان د فخر افغان او د آزادۍ د پلار په نامه یادوه. د افغانستان د جمهوریت رهبري پریکړه وکړه چې د آزادۍ لمر نشان د آزادۍ پلار ته تفویض کړي. زه نوموړی نشان د باچا خان زوی، د هغوی د لارې ستر ادامه ورکوونکي، د ملي ډیموکراتیک مبارزې لارښوونکي او د افغان ولس ستر ملګري خان عبدالولي خان ته تفویضوم.
ارواښاد خان عبدالغفار خان نه یوازې د پښتنو د حقوقو لپاره د انګریزانو او پاکستاني چارواکو په وړاندې مبارزه کړې، بلکې د هندوستان او بنگلاديش د هیوادونو د مظلومو اوسیدونکو غږ هم اوچت کړی وو. همغه و چې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ په هندوستان او بنگلاديش کې هم ځانګړي احترام ورته کېدی او له همدې امله کله چې د هندوستان لومړی خپلواک حکومت جوړ سو، د ولسمشرۍ د چوکۍ غوښتنلیک ورته راولېږل سو. د یادول وړ ده چې خان عبدالغفار خان فخر افغان په 1940 میلادي کال کې د سولې په برخه کې د نوبل نړیوالې جایزې ته ونومول سو، خو د وخت د سیاست له کبله مخه ونیول سول. باچا خان ته د هندوستان د حکومت لخوا د بهارت رتنا چې د هندوستان تر ټولو لوی ملي جایزه ده ورکول سول او همداراز د جواهرلال نهرو ملي جایزه یې هم په برخه سوه او د افغانستان د ولسمشر شهید سردار محمد داود خان لخوا د افغانانو د ملي مبارز او مفکر جایزه ورکړل شوې ده.